په فیسبوک کې به ریل ویډیو څنګه وایرل کیږي چې ډیر ویوز ډیر لایک ډیر فالوور پې راشي. همنن په دې ویډیو کې به تاسو ته دوه سیټینګونه درښایم. که ستاسو فیسبوک پیج وي آی ډي وي او تاسو غواړئ چې زما ریل ویډیو دې وایرل شي، په هغې ډیر ویوز راشي په میلیونونو کې، دغه شانتې لایک او فالوور دا پې هم راشي، نو بالکل کیدای شي. خو دې لپاره زه تاسو ته چې کوم سیټینګونه درښایم دا تاسو په احتیاط سره وګورئ او دغه شانتې سیټینګونه وکړئ. هرې ویډیو سره دا سیټینګ کوئ، خامخا به وایرل کیږي. کم کم سیټینګونه دي دواړه درښایم. یو سیټینګ چې کله تاسو ویډیو اپلوډ کوئ هغې کې کوم هیشټیګ چې دي د هغې دپاره دي، هغه هیشټیګ به زه تاسو ته ښیم چې کوم رینکینګ هیشټیګ دي هغه کمی کمی دي، هغه به تاسو څنګه ورکوئ. دویم سیټینګ به چې تاسو به خپل ریل یو سیټینګ دی د سیټینګ نه به هغه تاسو آن کوئ. داسې نه که هغه تاسو سره چېرته چینج وي، زه چې تاسو ته کوم ښیم هغسې نه وي، نو بیا ستاسو د ریل ویډیو وایرل کولو چانسز ډېر کم دي. خو زه چې درته کوم ښیم دغه سیټینګ وکړئ تاسو ته به فایده میلاویږي. زه دغه دپاره د موبایل سکرین طرف ته دغه دواړه سیټینګونه تاسو ته ښیم چې تاسو به څنګه خپل ریل ویډیو دپاره ډېر په اسانۍ سره د وایرل کولو لار ګورئ. زه د موبایل سکرین طرف ته دغه دپاره به تاسو کې خپل فیسبوک اکاونټ پر راواړوئ، ستاسو پیج وي یا آی ډي وي، کوم دی چې تاسو ریل ویډیو ورکوئ هغه به راواړوئ، په 3 لاین به بره کلیک کوئ او بالکل سکرول ډاون به شئ، ښکته به راشئ. دلته به تاسو اپشن درکړي سیټینګ اینډ پرایوسي، په دې به کلیک واخلئ. په دې کې به تاسو په دې سیټینګ اپشن کلیک واخلئ. څنګه هم چې تاسو په دې سیټینګ اپشن کلیک واخلئ، دلته به تاسو څه وکئ، را به شئ لږ ښکته، دلته به تاسو اپشن درکړي ریل، صحیح ده. تاسو به څه وکئ، په دې ریلز اپشن به کلیک واخلئ. چې کله تاسو په دې کلیک واخیستو دلته دا اپشن هم آن کړئ که تاسو آبویسلی د ما الریډي آن کړي دي. او دا اپشن اکثر ملګرو سره څنګه وي تاسو ته ښایم، دا یا تاسو سره پرنټ وي او یا پرنټ ایکسپټ وي. نو چېرته به هم تاسو دا په دې دوه باندې نه پرېږدئ، که داسې وي یا داسې وي، ټیک شو، یا داسې وي، نو دا به تاسو داسې نه پرېږدئ، صحیح شو. دا به تاسو څنګه کوئ، په دې به کلیک کوئ، دا به پبلیک کوئ. پبلیک مطلب هر څوک ورته راتلی شي، هر څوک کتی شي، صحیح ده، چې هر چاته دا ویډیو وښودلی شي. دا پبلیک په تاسو آن کړئ. دویم سیټینګ کم دی، اوس چې کله تاسو ریل ویډیو ورکوئ تاسو څه کوئ ګورئ. اوس پر ایگزامپل داسې ما یو ویډیو ریل کې اپلوډ کړه، صحیح شو. تاسو چې کله ویډیو اپلوډ کوئ دلته لږ لیکلو کې لږ هیشټیګ یې ورکړئ، بس هغه تاسو شیر کړئ، خبره ختم. نه دې کې پوره سیټینګ دی. ګورئ د ټولو نه اول دلته تاسو څه وایي دا وګورئ، ویډیو چې تاسو ورکوئ ډسکرایب یور ریل یو کین آلسو ایډټ هیشټیګ هیر. وی خپل ریل باره کې دی دلته موږ ته معلومات راکړي چې دا څه باره کې دی، په دې کې څه معلومات دي. نو هغه شارټ کټ په تاسو دلته ولیکئ، په پښتو کې لیکئ، په انګلیش کې لیکئ، په اردو کې لیکئ. شارټ فقره به د خپل ویډیو خلاصه ولیکئ، یعنې ټایټل به ولیکئ چې دا څه باره کې ده، صحیح ده. خو هغه هم داسې ټرینډینګ غوندې لیکئ چې خلک مایله کوي او ګوري. بیا به تاسو کې هیشټیګ به دلته ورکوئ، خو هیشټیګ به دې ځای داسې نه ورکوئ چې هیشټیګ او یو بل او دغه شانتې. د هغې لپاره زه تاسو ته یو اسان کار ښیم. را به شئ خپل موبایل کې به ګوګل راواړوئ، په ګوګل کې به تاسو سرچ کوئ بیسټ هیشټیګ، صحیح شو. بیسټ هیشټیګ چې څنګه تاسو سرچ کوئ په سر به تاسو سره یو ویب سایټ رواني دی، ډېر پاپولر ویب سایټ دی، او په دې کې تاسو ټیک ټاک دپاره، انسټاګرام، فیسبوک دپاره دا هیشټیګ کتی شئ. نو دلته به تاسو کوئ هیشټیګ فار ټرینډینګ، دا اولني باندې کلیک واخلئ. په دې کې کوم ټرینډینګ هیشټیګ چې وي هغه به تاسو ته شو کېږي، دا دی، صحیح شو. دا چې کوم دي که نه دا ډېر وایرل هیشټیګ دي. تاسو به څه وکئ، په دې کې چې کوم کاپي کوئ کاپي کړئ دغه شانتې، سوري دا یو مې کاپي کړو، صحیح شو. چې بیک راشي دلته به تاسو هغه لیکل هم کړي وي، هیشټیګ به هم تاسو پیسټ کړئ دغه شانتې، صحیح ده. هر پوسټ سره دغه ټرینډینګ هیشټیګ تاسو پوسټ کوئ او دلته تاسو ټاپک هم سلیکټ کوئ، دې ځینې ټاپک سلیکټ کوئ دغه شانتې، او دلته بیا تاسو څه کوئ، په دې شیر ناو باندې کلیک کوئ. یعنې چې تاسو هیشټیګ هر څه صحیح ورکړئ، دې تاسو به شیر ناو کلیک کړئ. نو چې یو لس ویډیو تاسو خېژوئ انشاءالله تاسو ته به ریزلټ معلوم شي چې څنګه زما په ویډیو د مخکیني نه ویوز څنګه راتله سیوا شو. هم دغه شانتې تاسو ته دوه سیټینګونه کولی شئ د ریل وایرل کولو لپاره، دا خامخا وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوې ملګرو سره شیر کړئ. همدغه شانتې ټیپس اینډ ټریکس دپاره او دغه شانتې معلوماتو دپاره موږ سره کنیکټډ اوسئ. ډېره ډېره مننه. د الله په امان.